تاجکستان افغانستان سره پر پوله 15 نوي پوستې څنګه ولې جوړې کړې دي؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تاجکستان افغانستان سره پر پوله 15 نورې امنیتي پوستې جوړې کړې دي. د تاجکستان ولسمشر یو ځل بیا له افغانستان سره پر ګډه پوله د امنیت پر لار زیات ټینګار کړی دی. امام علي رحمان په یوه غونډه کې ویلي چې له افغانستان سره پر ګډه پوله په تیر یو کال کې 15 نورې امنیتي پوستې هم جوړې کړې دي. له دې سره سم د پاکستان د لنډمهالي حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاندې په یوه خبري غونډه کې ویلي پاکستان به له سرپرست حکومت سره د امنیت او ډیورند فرضي کرښې د مدیریت په تړاو خپلو خبرو ته دوام ورکړي. خو سرپرست حکومت وایي افغان خاوره امن ده او د هیڅ هیواد په ځانګړې توګه د ګاونډیانو پر ضد ترې کار نه اخیستل کیږي. تر دې مخکې د ټولیز امنیت د سازمان لوی درستیز ادعا کړې وه چې د افغانستان شمال د دغه سازمان د غړو لپاره یو ګواښ دی او د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې غړي له افغان خاورې د پیښیدونکي ګواښ د مخنیوي په تړاو خبرې اترې کوي.